د ښاروالۍ ریاست په وړاندیز او د ولایت مقام په هدایت د پکتیکا په مرکز ښرنه ښار کې 7 ټنه تر وخت تیر خوراکي توکي له هټیو نه راټول او د امنیه قومندانۍ، ملي امنیت، چاپیریال ساتنې، عامې روغتیا ریاست او صنعت او سوداګرۍ د استازو پوښتنه کې له منځه یوړل شول. د ښاروالۍ ریاست استازي وایي چې د تیرو 15 ورځو په جریان کې د اړوندو ادارو په همکارۍ 14 کلمه بېلابېل تر وخت تیر خوراکي توکي له ښار نه راټول کړل ترڅو د پیرلو په وخت کې عام خلک ترې متضرر نشي. په ګډه یو مشترک هیئت جوړ شو. دغه مشترک هیئت د مرکز ښرنې په ښار کې بیا په ټولو دوکانونو باندې په عمده فروشۍ باندې وګرځېدو. هغه مواد چې تر وخت تیر وو یا بې کیفیته مواد وو، د 15 ورځو په شاوخوا کې مو هغه مواد له ټوله ښاره راټول کړو او نن تاسو وینئ چې تاسو دې شاهدان یاست چې هغو ته مو دلته اور واچاوه ترڅو دغه بې کیفیته مواد او تر وخت تیر مواد زموږ په وطن او زموږ د ولس په خلکو باندې ونه پلورل شي. د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي چې راتلونکي کې به له هغو پلورونکو سره قانوني کړنې ترسره کړي چې خپلو هټیو کې تر وخت تیر توکي ساتي او یا بې کیفیته مواد په خلکو پلوري. آینده کې ان شاء الله چاته اجازه نه ورکوو چې په پکتیکا کې په ولسوالیو کې په مرکز کې دا رقم مواد بازارونو ته راوارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو د پکتیکا له بېلابېلو ولسوالیو نه په زیاته اندازه تر وخت تیر درمل راټول او له منځه یوړل.